افغان طالبانو چوپتیا ماته کړل. پر پاکستان یې د اغزن تار په سر د جهاد د پیل اعلان وکړ. یادو ځواکونو پاکستاني پوځیان په منډه کړل او اغزن تار یې ترې ټول کړ. د طالبانو ستر قمندان په ډاګه اعلان کړی چې پاکستانیان یهودیان دي، موږ یې د هلاکت کندې ته غورځوو. دا چې طالبانو څنګه د جهاد اعلان وکړ او لوړپوړي طالب قمندان څه وکړل، ویډیو تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه سئ. درنو لیدونکو مشال پرسته ښه راغلاست. په ننګرهار ولایت کې طالبان او پاکستاني ځواکونه پر اغزن سیم سره ونښتل. د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ کې په لومړي ځل طالب ځواکونو د پاکستان د پولیسو پر وړاندې سخت او جدي اقدام ترسره کړ. د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په لومړي ځل یې د طالبانو له خولې مرګ په پاکستان شعارونه واورېدل. ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وایي دوی په ګوشتي ولسوالۍ کې له ډیورن فرضي کرښې د پاکستاني ځواکونو اغزن سیم ټول کړ او له ځانه سره یې راوړ. سرچینه وایي چې پاکستاني ځواکونو غوښتل سیمه کې د تیر په څیر اغزن سیم وغځوي، خو دوی د دې کار اجازه ورنه کړه. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي او پکې دواړه لوري یو بل ته ګواښونه کوي. عام ولس هم پر خاوره د طالبانو د لومړني ننګ ستاینه کوي. دوی وایي که طالبان د پاکستان پر ضد رښتینی اقدام وکړي نو دوی به هم ترڅنګ ودرېږي، او که برعکس دوی د پاکستان د غلامۍ زنځیر په غاړه ګرځوي دوی به هیڅ ملاتړ ونه کړي. د یادونې وړ ده چې کلونه کېږي پاکستاني ځواکونه د ننګرهار او کونړ پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کوي او ورځ تر بلې یې اغزن سیم رامخته کېږي، خو تر اوسه یې په قاطع ډول چا مخنیوی نه دی کړی. وبه لیدل سي چې طالبان څومره په خپل دریځ کلک درېږي او د دې چارې مخه نیسي. بلخوا طالب قمندان پاکستاني پوځیانو ته وایي ستاسو جګړې ته دومره خوشحال یو لکه یهودو سره جګړې ته. همدغه د جګړې پر مهال داسې ښکاري چې یو طالب قمندان په جرات سره یو پاکستاني پوځي ته سخت ګواښ کوي او هغوی ته وایي چې ځان اصلاح کړي. ویل کیږي چې دغه طالب قمندان د ننګرهار د امنیت رئیس دی. هغه پاکستاني عسکرو ته وویل ستاسې سره زموږ ډیر حساب پاتې دی، له دې ځایه تش د حاجت رفع کولو ته هم رانسي. زه درته خط کشوم، که لږ غلطي هم وکړئ نو بیا موږ ستاسو سره جګړې ته دومره خوشحالیږو لکه یهودو سره جګړې ته. زه به راځم ځکه چې زما وطن دی او ته به نه راځې. قدرمنو لیدونکو د طالبانو د دغه اقدام په اړه تاسې څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راسره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بل ویډیو د الله پامان.